نشې مرګ دی، بدنامي ده، رسوایي ده. په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې نشه لعنت دی، تیښته ده، د حقیقتونو نه سترګې پټول دي او د بزدلۍ کار دی. ولې د دې ټولو خبرو په جواب کې د نشو خرڅولو والا ټول عمر نشې په خوشنما شکل کې پیش کړي دي او ټارګټ یې زیاتره ځوان کول وي، ځکه چې په دغه عمر کې په خلکو کې هیرویزم ډیر وي او په خوشنما نارو، ځایونو، ماډلز او پیکینګ وغیره زر متاثره کیږي او بیا پکې داسې غرق شي چې سر سامان یې نه معلومیږي. د خانانو نشې بیلې دي او د غریبانانو نشې بیلې، خو نشې چې څومره هم دي حرام او لعنت دي، د صحت پیسې بربادول دي، د ځان او خاندان بدنامي دي او انجام رسوایی او بېارزي ده. خو داسې ځوانان هم په ټولنه کې شته چې هغوی ډیر په مړانه او نرتوب سره د نشو تماشو مخه نیسي او خپل خلک د بربادۍ نه بچ کوي. په دغه کسانو کې یو کمال خان اورکزی هم دی. خبره صرف د تقریر پورې نه پاتې کیږي، د نشه کوونکو د بیا سر دوباره ژوند شروع کولو دپاره دوی باقاعده سیشنز هم کوي. دلته دا خبره سپینه ده چې دا ګران او زړه ستړی کار د یو کس د وس خبره نه ده، ځکه نو کمال خان دا کوشش هم کوي چې د ځان سره خپل بهادر ملګري جوخت وساتي او په شریکه داسې موقع را پیدا کړي چې د ښکلې معاشرې د تشکیلولو خوب رښتیا شي، ځکه چې دا زموږ ټولو شریکه ذمه داري ده. په دې هکله خلک سوي راځي چې وویرو. بوته کې او بل خبره ده د منشیاتو حواله سره، بلکې یو ګیله بم تننو کما د میډیا په وساتت سره چې داس یو خو وینټو دوی په کې شرکتونو کو نوزت بذات خود یو ګیله کوم د دوی نه، خو زه وایم چې د منشیاتو خلاف په کار د چې دوی اقداماتو کې او دا یو کشر را پاسې دو مطلب کشران را پاسې د دې سیس خلاف